السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو هیوادوالو، هیله ده چې ټول روغ جوړ اوسئ. قدرمنو، نن د هغه کورنۍ ته راغلی یم چې دغه کاکا ده چې لاس یې لګېدلی او ډېر کار کولی نه شي، همدا رقم له ډېر فقر او غربت سره مخ دی. نو د دې حل له تاسو سره شریکولو موږ سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یې خورې؟ ښه یې؟ کاکا ته ښه یې؟ الحمدلله. ژوند زندګي سره څنګه یې؟ ګرمي سره؟ ګرمي هم ده، غریبي هم ده، یو هېڅ شی هم نشته دی. خدای د وس یو هېڅ شی هم نه لري چې ځان ظالمه شي چې کار نه شي په کولی څه شی به وکړي. دغه خپل ستونزه لږ ذره موږ ته واضح کړي تر څو هېوادوال ستاسو غږ واوري. خپل ستونزو په اړه نه ښه شته، نه بد شته، سره ګرمي ده، یوه روپۍ مزدوري نشته، خواري نشته، هېڅ شی هم نشته دی. د خدای اوس واړه واړه بچي مو دي، واړه واړه زامن ټول څلور والدګان مې دي، هېڅ شی هم نه لرو. مزدوري هم بل زوی نه شي ظالمه چې مزدوري کوي. کاکا ته کار کوی شي؟ خاله ما دا لاس مې زه لګېدلی یم په اردو کې او د اورمېږ مې د درې رګونه مو غوڅ دي. نو دا خپل که چا سره د اړیکو هم نه ما خبرې کېږي، اوس مې نه کار رسېږي. کوی نه شي؟ نه، په دې لاس مې کار دی، درې رګونه غوڅ ده، ګوره فلک کې د هر څه روان دي. په دې باندې ما ستره زامنو کومک وکړ او هغو درې دا نیمه څنګه روپۍ لګېدلی؟ په څه باندې؟ دا زه په اردو ملي کې وم او په مزار خوشتیپې ولسوالۍ کې زه ولګېدم او دلته په تګاو کې ولګېدم، ګمبېري پل اردو کې تګاو کې هم ولګېدم. په دې کې موږ تلفات واوښته، وطن خدمت مې کولو، اوس کار مزدوري خواري نه شو کولی او داسې هم نظام ړنګ شو. نو بیا د خپل د کور دغه ضرورت په څه پوره کوئ؟ مثلا مهربان یو بل نه قرض کور راواخلو، نو د دغې لاس علاج وکړي که نه چې پیسې وکړو. موږ سره د خوراک پیسې نه وي، نو په دې به علاج څه وکړو؟ په څو ماشومان دي؟ شپږ. واړه واړه دي، غټ پکې نشته؟ نه، غټ پکې نشته، ټول کوم چې مشران ټول جناکۍ، دوه واړه واړه وړکي مو دي، څلور مو جناکۍ. او دغه کوټس ولې د سلو سره تاسو خیر کوټه هېڅ چېرته شی هم سکون نه، نه دغه کوئ؟ درې مو شي وزن څومره لري چې څوک یې واخلي. که تاسو د خوراک اوس څه لرئ دغه ماشومانو لپاره چې ورکړئ؟ نه نه، هېڅ شي خوراک وس هم نه لرو چې چا راکړي. ولې دغه موسسې خو ډېرې دي، څوک تاسو سره مؤسسې مرسته موږ نه له سره کوي؟ هېڅ څوک هم مرسته نه کوي، تل د ګلشمو سره مرستې نه راځي. دلته هغه سره مرسته کېږي چې څوک په خپله مخه لري، واسطه لري، یو شی لري. دغه ستاسو غوندې خلک خواران دغسې خودنګي کسان کله پیدا شي چا سره مرسته وکړي وکړي که نور نه کېږي. د الله مهرباني ده، انشاءالله تاسو سره به وشي. چې موږ باندې مشکل نه وای، موږ تاسو ته وایو، خو موږ باندې ډېر مشکل چې سره ګرمي ده، دا کوټه ده موږ شوي. هغه هېوادوال چې ستاسو غږ اوري څه غوښتنه مو دی ورنه؟ دا غوښتنه ده چې موږ سره مطلب مرسته وشي. د همدې افغانستان یو چې افغانستان ته مو خدمت کړی، په همدې کې مینه قربان کړې درې ځلې. دا ګمبېري پل اردو کې اوس هم اسناد پراته دي، همدې طالبانو وباچي کې هم اسناد پراته دي. زه دویم کنډک نه دلته سرباز فارغ شوی یم او خلاص شوی دلته او مزار کل اردو کې هم اسناد شته، کابل وزارت کې هم اسناد شته. نو همدې کې زه لګېدی وطن په خدمت. بیا چې هر چا د هغوی مطلب موږ ته بېرته مرسته وشي، په همدې باندې موږ ځان قربان کړی دی. هېوادوالو، تاسو خپله ولید چې دغه کاکا څومره ډېر مشکلات لري په خپل هېواد باندې. داسې حالی شو اوس د کار کولی نه شي، د کار نه دی. نو هیله کومه دغه خو داسې حال چې شوی په همدې هېواد شوی، نو دغه ستاسو مرستې ته اړتیا لري، باید د دې لاسنیوی وکړي، ځکه واړه واړه ماشومان یې دي. نو د کار څوک نه لري، همدا خپله ده او لاس یې سم کار نه کوي او دغه کور تاسو خپله وګورئ چې په څه حال دی. نو هیله کومه له دوی سره مرسته وکړي. نو که چېرې غواړئ مرسته وکړي، زما د وټساپ شمېره ده 080 9 2 7